السبب الثاني په آیات کې چې ذکر شوی دی هغه الصلاة د مؤمنان منځ دی او د منځ سره تعلق او رابطه. الله عزت فرمایي چې واقم الصلاة ولي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. منځ قائم کا. منځ کې دا کمال دی چې انسان د فحشا د بهایي نه او د منکراتو نه بچ کی. اوس به یو سړی وایي چې زه خو منځ کوم د بد نظرۍ نه وانه ختلم د جبې د ګنا نه وانه ختلم د غوګونو د ګنا نه وانه ختلم یا د لاس او د خپې د ګنا نه وانه ختم. مؤمنانو د منځ یو اقامت یو ادایګي ده چې براءت الذمه ده. نن زمون منځ ادا کوو ولیکن د منځ اقامت نه کوو. من ته الله وی چې اقیم الصلاه منځ قائم کا. د اقامت الصلاه لپاره خپل شروط دي. په هغه شروط باندې چې سړی منځ وکي دغه انسان به نجات د فحشا او د منکرات نه ومني. ځکه علما فرمایي چې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. په الصلاه کې الف لام عهد دي او معهود ته منځ محمدي صلی الله علیه وسلم دی. هغه منځ چې د شروط او د سنن او د واجبات او د فرضیاتو لحاظ وساتل شي او په هغه طریقه باندې وکړي شي دغه سیمون انسان ته نجات ورکړي او کامیابی ورکړي. نن زمنګ منځ دی ولیکن د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه دی. په فرض هو یو سړی ولید چې منځ کو رکوع برابر نه و سجده برابر نه و ورته چې کو په دې منځ سره تمل شي نتب بغیر دین اسلام باندې مړي خراب فطرت باندې مړي. عمر زه هو به چې سړی به شپته کال عمر وي او شپته کال کې به د دې مون صحیح نه وي. مؤمنانو اقیم الصلاه سمانه دغه د پر علماء څلور شروط ذکر کړي. یو من چې اقامت به کې راځي دغه د پر څلور شرطونه پکار. اولا الصلاه فی وقتها خپل وخت کې منځ کول. الله عزت په قران کې فرمایي چې فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. الله عزت وی رسته زمانه کې به خلک راځي ناکار خلک به راځي منځ به ضایع. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې اضاعت الصلاه څه معنی ده؟ معنی نه چې سړی ترک الصلاه وکي منځ پریدي او من نه کوي بلکې اضاعت الصلاه او اضاعت یو شی هغه ده چې لا يصليها في وقتها په خپل وخت کې منځ نه کوي. اوس بدبختانه د ټولنه کې مونږ جون ژوندۍ تیرو کو خپل وخت کې ته منځ کې څوک دی نه پریدي. په استحبابي وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نتبوس کې صحابي یا رسول الله افضل الاعمال څه دي؟ محمد صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دي چې الصلاه فی وقتها خپل وخت کې منځ کول خپل ټیم کې منځ کول. نن داسې خلک پیدا شوي دي چې ته د الله او د رسول صحیح تابعداري کې خپل وخت باندې منځ کې او د الله عبادت او بندگی په صحیح طریقې سره ادا کې تاغه ته نه پریدي. منځ په خپل وخت باندې وکي. کوم چې مستحب او افضل او بهترین وخت دی هغه وختونه مونږ ته محمد صلی الله علیه وسلم خودلی چې مسبحین منځ څه ټیم کړه مازیګر څه ټیم کړه سحر او ماستن ماخام منځونه په څه ټیم باندې کړو. دین کامل په دې کې کمه نشته. د ټول ټیمونه وختونه محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته خودلی دي. مونږ د یو مولا پتوی ته په دې کې ضرورت نه لري. اول شرط د اقامت الصلاه دا دی چې تی په خپل وخت باندې منځ وکړي. ثانیا دویم دا دی د اقامت الصلاه چې اداءها مع الشرائط د خپل شرایط سره ادا کول کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم خودلی. شرایط څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم لند جمله کې مونږ ته خودلی چې صلوا کما رایتمونی اصلي. دا سیمون وکي لکه څنګه منځ کوم. مونږ د امت یو مولا پسې یو مذهب پسې یو تنظیم پسې نه تړلې چې د پلانکی په شان دي منځ وکاو د پلانکی مذهب او د پلانکی تنظیم په شان دي منځ وک. محمد صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې صلوا کما رایتمونی اصلي. دا سیمون لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم منځ کړي بل منځ دی وګوره آیا د محمد صلی الله علیه وسلم په نقشه باندې برابر دی او کنه دی برابر. نن چې منځ د فحشا او د بهي او د منکراتو نه منکې وجداد چې زمنګ منځ محمدي منځ صلی الله علیه وسلم. دریم شرط هغه دا دی چې د هغه د ارکانو لحاظ ساتل. حدیث د مسیح الصلات کې راځي رسول الله سلام دیوال څنډه د ناس ته یو صحابي راځي منځ کوي من بعد په محمد صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچي رسول الله ورته چې ارجع فصلی فانك لم تصلي.
صحابي دی محمد صلی الله علیه وسلم ناس دی راځي سلام پیچي رسول الله ورته چې واپس مونږ نه ده کړ هغه زی به او دس کی به راځي مونږ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله ورته به وایي چې لاړ شمونځ وکړه دریم ځل به راځي رسول الله تبارک سلام چې رسول الله ورته چې ارجع فصلي فانك لم تصلي داغه نرسته محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله د دې نه ما ته بل خیسته مون ناراضي ما ته یو خایا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د منځ طریقه خای چې تبع او دس وږي کامل او دس وږي به منځ تراش مخ به قبله ته کې داغه نه رسول الله اکبر وای خپ اطمینان او آرام او سکون سره داغه طریقې ورته خو د اول رکعت به وکي به رکوع ته کده شي داسې رکوع به وکي چې حتا تطمئن راکعا چې ته په رکوع کې مطمئن شي اطمینان څه ته وای چې هر اندام خپل ځای ته ورسیږي داغه نه رسته یو سړی به کې آغاز کاری شرعي وای نن سبا د اکثر خلکو منځونه غلط دي دغه مون چې نن ته مولا په 3 او 4 منټه کې دا فاسد او دارنګ هغه مون دي چې د الله په دربار کې قبول نه دي چې یو 4 رکعات مون په 4 منټه کېږي دا مون نه دي دا سه عادت دی یومي عادت دی چې دا سړی کوي اکثر خلک مونږ وینو چې ټول ارکان په روانه ادا کوي رکوع تم پر روانه د رکوع نه چې پورته کیږي رواني او سجدي ته چې کده کیږي روان چې په رکوع کې مطمئن نشي سم او هم اندام خپل ځای ته ونه رسیږي او دغه نورسته اذکار شرعي ونه وي دغه منځ د الله په دربار کې قبول نه دی اطمینان دا شرط الصلات دی رکن د مانځه دی فرض دی د دینه بغیر مون نه کیږي چې اطمینان په مانځه کې را نشي به محمد صلی الله علیه وسلم متوبر مل به باور دیږي او داسې باور دیږي چې حتی تستوي قائمه چې خود برابر شي نن زمنګ د رکوع نه چې پاتې ای زمنګ برابرې د لو قیام شته د دغه نه رسول رسول الله ورته چې اذکار وای دغه نه رسول سجدي ته لاړ شي حتی تطمئن ساجده په سجده کې مطمئن اوسه نن یو سړی سجده کوي ولیکن رسیدل نه وي به تر پورته شوی وي هغه نه رسته ورته ویلې چې بیا براپاتي حتا تطمئن جالسا چې ته په ناس ته باندې مطمئن شي کینه وسه سړی د سجدي نه اسی سر را پورته کې به تک تلاړ شي دا مون نه د ځان نستړه کې عامله الناصبه تسلا نار نامه دغه خلک جهنم ته روان او بعضی بی ایمانان خلک چې په کوم ځای کې د سنت طریقې منځ کې هغه منځ ته په تندی باندې 12 بجې د کرکټ د پاره 4 غنټې شپږ غنټې د دنیا د پاره 4 ساعت په دکانداري کې ناس په غرمه باندې جون تیرول خود الله مخې ته چورديږي به 2 منټه او 3 منټه برداشت نشي کولای په اسکار وګي علما فرمای هغه څوک چې د وګدي سجدي نه تنګيږي د دې فطرت خراب شوی فطرت روغ نه د اسلامي فطرت نه لري یو سړی چې فطرت روغ او د الله سره محبت لري او تعلق لري هغه داسې کار کوي اس کله داسې کار نه کوي نن خو زمنګ منځونه کمزوري ځکه کاشي کله وایم چې ځان له جماعت او سړی سره خپل طالب العلمان او خسته منځ په خپل تبه باندې کوله دا ډېر خوي ولیکن وس منځونه د صحت راغلي دي چې هغه محمدي صلی الله علیه وسلم منه بعض خلک دا خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تخفیف خبره کړي معاذ ته دا خبره صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د تخفیف القرات معاذ ته ویل د رکوع سجدي تخفیف نه دی ورته ویل چې تبا اسی رکوع د کدکی او تندې به لګي او به تور پورته کی امام بخاری په دې باندې باب لیکي تخفیف القرات و اتمام الركوع والسجود چې تخفیف د څه شي راغله قرات راغله چې وسله شل آیاتونه وای زلس دی وای خدا نه دی راغله چې تب رکوع لنډه او سجده بلنډه او قیام بلنډه او هغه کم رکنونه چې دی هغه بلنډه دا هیڅ شرط په حدیث کې نشته د محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث او نه صحابه ته ویلي چې تاسو داسې تخفیف وکړئ بلکې دې سړی ته وای چې رکوع دې سم نه ده واپس شمنځ وکړه سجده دې سم نه ده واپس شمنځ وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ رسول الله فرمایي هغه سړی ته الله نه ګوري چې لا یقیم صلبه په رکوع کې ملا برابر نه کی په قیام کې ملا برابر نه کی د دې منځ قبل دل خود څه کې الله رضا د انسانان ته ګوري نه نن مون چې د ټول پر روانه باندې خلک ادا کوي ډېر خلک منګینو کله چې د بعض خلکو نه رکعاتونه تلي او موږ ناس دي ګور ورته بس اسې کته شو ګورته شه حرکات دي او عادت دي کوم چې محمدي مونږ صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې
ته شرعي منځ وکړه د رسول الله سلام په طریقه باندې وکړه دغه منځ چې دی تنهى عن الفحشاء والمنکر دا د بهاینا انسان منع کوي ونن زمنګ مونږ هغه مونږ نه دی چې موږ ته محمد صلی الله علیه وسلم خو دلل نن داسې مونږ دی چې د دې مانځنه یو سړی وځي د واره پړو ته رسیدل نه وي د نصار ګوتې به کشي دومره په دې کې ایمان نه دی پیدا کړي چې دا منکر د دې جماعت د قدمه پورې دا د دې نه بند کی دا ځکه منځ عادتي منځ دی کله چې سړی صحیح منځو کې سلفو کې راځي چې هغه به منځ ته وردیدل ارتعاد فرائس د وجود غوخي او د ملا غوخي به خوځیدل د الله د یری د وجنه د الله مقام ته او د الله مخ ته وردیدل مؤمنانو منځ زده کې دا منځونه چې نن سبا کم خلک کوي کې دې چې شپته کاله منځو کې یو منځ قبول شوی نه عادتي منځ پرې دی د محمد صلی الله علیه وسلم منځ وګوري چې دا غي منځ څنګه داغه رکوع څنګه داغه سجده څنګه زمنګ ته زمنګ نبی وایي چې صلوا کما رایتمونی اصلي دا سیمون وکړه لکه څنګه چې ما یې